ډیرو ګرانو او خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او بیا هم راغلی وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درسونه لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې دوی هم ګټه ترې واخلي او سبسکرایب هیر نه کړئ ځکه چې ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ او ټول درسونه هم ښه زده کړئ. نن به بیا هم خپل نوی درس پیل کړو. په څه شي به پیل کړو؟ په بسم الله الرحمن الرحیم زموږ تاسو په مبارکه کلمه به پیل کړو ځکه موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو او هر نیک کار او خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. یموږ نوی درس څوم درس دی؟ 11 درس. آفرین پوه شوئ. 11 په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې هم داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ. 11 حرف د ه حرف دی. ه ګردک ورته ویل کی، ه د چشمه ورته ویل کی. دا چې په لیکلو کې د چشمه داسې نشته کی بیا به تاسو وینئ. ه هم په کلماتو کې درې غږه لري. ها، ه، هو. ها، ه، هو. په ځینو کلماتو کې د ها، په ځینو کلماتو کې د ه، په ځینو کلماتو کې د هو غږ کړي. اوس به راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې ه د چشمه یا ه ګردک تاسو ته خوښه کړي او څنګه غږ کړي. ه، هوا. وګورئ په هوا کې دغه ګرده ه دوې سترګې پیدا کړي، د دوو سترګو په شان لیکل کیږي. هوا. کله چې بیله لیکئ ګرده ه لیکئ او کله چې په کلمه کې لیکئ بیا دوې سترګې غوندې دوه تقسیمه کیږي. ه، هوا. په دې تصویر کې تاسو وګورئ 4 برخې تقسیم شوی. په یوه برخه کې پسرلی دی، په بله برخه کې اوړی دی، په بله برخه کې منی دی او په بله برخه کې واوره اوري ژمی دی، واوره اورېدلې. همدغه یخني او ګرمي او ښه هوا چې تاسو احساسوئ همدغه ته هوا ویل کیږي. په فضا کې هوا ده. په ټوله فضا کې چې موږ ژوند کړو په ټوله نړۍ کې هوا شته. که هوا نه وي موږ تاسو نفس نشو ایستلی. نو همدغه ګرمي، یخنۍ او معتدل حالت ته څه وایي؟ هوا وایي. ه، هوا. او ه تلفظ کی په هوا کې. ه په هوا کې ه تلفظ کی. ه، هوا. ه، هوا. اوس به بیا راشو وګورو چې ما ه ګردک په کومه کلمه کې تاسو ته خوښه کړي او څنګه غږ کړي. ه، هنداره. ه، هنداره. ه، هنداره. ه تلفظ کی. ه، هنداره. هنداره خو تاسو پیژنئ. هنداره هغه آینه یا هنداره چې تاسو خپل ځان پکې وینئ. کله چې مکتب ته ځئ، کله چې کوم ځای ته میلمانه وځئ نو تاسو خپل کالی پکې وینئ، خپل مخ پکې وینئ چې منظم وي، خپل ویښتان پکې وینئ مګنځوئ نو دې ته هنداره وایي. ګورئ څومره ښکلې هندارې دي په دغه دیوالونو کې نصب دي. ه، هنداره. او ه په هنداره کې ه تلفظ کیږي. اوس به بیا راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې تاسو ته ه ګردک انتخاب کړي او څنګه تلفظ کیږي. ه، هوسۍ. ه، هوسۍ. هو تلفظ کی. هو. دغه ښکر چې لري دغه تاسو ورته وګورئ دا هوسۍ ده. د هوسۍ حیوان دی په غرو کې اوسي او هغه بل حیوان ګیدړه ده. دغه ښکر چې لري دا هوسۍ ده. هوسۍ. اوس به نور تصویرونه هم در وښایم تاسو وګورئ چې څومره ښکلی حیوان دی. ه، هوسۍ. وګورئ د هوسۍ ښکر څومره ښایسته دي او څومره ښایسته سترګې لري. هوسۍ په غرونو کې اوسي او کله کله کار ته د لاندې هوارې ته کښته کیږي.
دې هوسۍ ته وګورئ څه ښایسته سترګې دي هې هوسۍ او څنګه ښکلی پوست یې دی هې هوسۍ هې هوسۍ هو دلته هو تلفظ کیږي اوس به بیا راشو وګورو چې ماه گردک په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړي چې د شما بیا ترې جوړي کله چې په کلمه کې راشي څنګه تلفظ کیږي هې هنر هې هنر هنر څه ته وایي مثلا دې تصویر کې وګورئ رسامي ته یو څوک دی رسم وباسي د رسامۍ هنر د رسامۍ چل ته هنر وایي هنر هر چاته دا چل نه ورځي چې رسامي وکړي هنر دا هم د خطاطۍ هنر دی څوک چې ښایسته خط لري خطاطي کوي هغو ته وایي چې دغه سړی یا دغه ښځه یا دغه هلک دی خطاطۍ هنر لري هې هنر په هنر کې هم هې گردک هو تلفظ کی هنر هنر اوس به راشو د هې گردک یا هې دو چشمه ترانه به ولولو هې هوسۍ دوه ځلې به زه درته ولولم هوسۍ په غرو کې اوسي په شنو درو کې اوسي ډېره هوښیاره ښکاري زړه بیداره ښکاري بیا یې هم درته لولم د هوسۍ ترانه هې هوسۍ هوسۍ په غرو کې اوسي په شنو درو کې اوسي ډېره هوښیاره ښکاري په زړه بیداره ښکاري خدای وکړ چې تاسو خوښه شوي وي اوس یې تاسو یو ځای را سره ولولئ هوسۍ په غرو کې اوسي په شنو درو کې اوسي ډېره هوښیاره ښکاري په زړه بیداره ښکاري یو ځل بیا یې هم ولولئ هوسۍ په غرو کې اوسي په شنو درو کې اوسي ډېره هوښیاره ښکاري په زړه بیداره ښکاري آفرین ډېره ښه مو لوسته ډېره ښایسته ښه وشول چې زده هم شوه نو اوس د کارخانګي ورسېدلی یوه صفحه د هې گردک یا د چشمه نه ولیکئ په خپلو پاکو کتابچو کې او یوه صفحه د 1 د عدد نه ولیکئ مورجان پلارجان ته یې وښایاست چې ښه زده شي نور نو وخت پوره دی د خدای په امان